چې را تاسو دا مې شک دی. تاسو څه نارې جوړې کړې اوس منې دلې خوله در ماته کړمه. السلام علیکم. وعلیکم بخیر. وروره دلته خان ګل کور سره خان ګل کور چیرې دونه څرګنده سوی نګره کلي مې وغوښتل منیا کوم پیدا کړی دا چیرې دا کوره چیرې څه وایه خانګوره کا خو زموږ څه ناست سړی دی نو د تا جنې بیا موږ ورسره ګډه ورځ ورسره ناست. څه وایه ته بیخي دوه سره راسه د هغو ښار سره غلی یم ګره غرمه مې ویلې ده په ګرمۍ کې دورې پسې ولاړ کور نه پیدا کېږي دا چیرې دی. والله د ښار خو رامعلومېږي د دې ځای نه نو بیخي د ضروري په کار دلې دی بس موږ هر ورځ سره ناست یو. څه وایه ته راوخېږه چې اوس چې د سیو دا به ډېره غاړه ځواني په تکلیف خو نه یې هېڅ تکلیف نشته راځه راوخېږه چې اوس یې ورورسېږو. څنګه ورخېږي دا سړی ورخېږي بسم الله الرحمن الرحیم. اوس به سارا خلک یې څغله ویستې نه چې راکړه د غل ځان وتړم ځان به دا شګې راکړه چلو شګې څه کار وخته یاست بالا د برمې په خوارې ورته اخته کښتونه ورته کړو. څه وایې پالیزونه مو ښه خوندور یې بالا ته سمېږی وکړې زموږ خوا ته خو یو خټکی په 400 افغانۍ دی نو هغه بیا ښار دی ظالمه ته په راپورته یاست موږ په وروره په بېلچې بیاس که اقرار مو ورکړه وروره داسې نه یم ځای ما مشوه کې ښه مجرد مو وانسته دې کارونه برابر دي څه نو هغه مو داسې باغونه څنګه دي باغونه هم ښه چې بالا رسېدلي دي د خیره سره ښه الله هغه خدای یو خیر پکې واچوي وروره نیم کې تاسو وروره دا مې شک دی. دا څه وایه وروره ګوره وروره دا اوس څه وایه لږ څه د خولې سره احتیاط کوه ما سره دې زړه غواړي چې ګپه راسره وکړې که څنګه دا اوس ته څه وایه وروره دا خو ما خالد دغه ځای پې راورسولی اوس غواړي چې بابایان یې راباندې وکړي دا اوس کومه خبره راته وکړل وروره دیوان ته وګوره کومه ناولاده خبره مې درته وکړه خو راومې رسولې وایي ښه مه کوه بد به نه در رسېږي مې راورسولې درته ومې ویل چې را تاسو دا مې شک دی دا اوس ستا خبره ده وایي دا مې شک دی دا اوس ته څه وایه ما سره ګپه کوې که څنګه لږ څه ادب لرې لږ څه اوس څه شي اوس تاسو څه نارې جوړې کړې اوس منې دلې خوله در ماته کړمه یاره دا خوله دې منې در ماته کړم دغه ته مې راورسولې دغه ته مې راورسولې زما مه پرېږده وروره راومې رسوئ د وغځې سوی ښه مه کوه بد به نه در رسېږي وغځې مې راورسوئ دلته مې ورته ویل ما لا تاسو دا مې شک دی دی راوغورځېدی وایي ته زما سره ګپه لرې ورور دا خبره ده څنګه موضوع د کومه ځای راوځي اوس زه د کندهار سره راغلی ښار سره راغلی دلته راغلی یم وروره په کلي کې ناولاده نه راباندې پېښ شو ما راومې رسوه د خانګل کور ته مې ورسوه دا اوس دلته داسې بېادبې خبرې کوي دا مې شک دی دا اوس د خبره ده وروره خو دغه د خانګل کور دی وینې او دغه د دا کلي نوم چې دی مشک دی نه سره خطا وتلی ته مېلمه سوی د کندهار سره راغلی اوس مېلمه رنګ دی رامانې او زموږ خو د شناخته څخه خلک دوی منع کړم ته نه منم نو خدای دا سر دې راخلاص کړی وروره دغه کور دی ښه سره خلاصوي وګوره اوس لږ پاته دا مسلمان په ما ټکولی وای ستاسې مه کوئ په دغه کور په کوچنیان نومان یې شي خراب هلک دی بډک دی جګ دی ګردی دی نری دی داسې نومان پرېښي او بل دا کلي دا څنګه نومان دي اوس دا شته راځي که نه اوس دغه مسلمان دا مسلمان خوله دې په ما ماته کړې وه بس بخښه وروره ته هم کوه کور دې به بخښه دا نومان داسې نومان وسره نومان بدلول خدای په امان ولاړ بخښه کوي او کور دا کور دی زه به ورسم خدای په امان سمه ده راځي ما دا خدای په امان